اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو how to create stickers in Canva څنګه په کانوا کې ټاپې جوړې کړو نو تاسې اول دلته کانوا ته راسئ دلته په کانوا داسې راغلی په دغه جي کې په اپس باندې به کلیک کوئ نو دلته په اپس باندې مو سه کلیک دلته په اپس کې به لیکئ sticker میکر هم لیکلی شئ او جنریټر نو هر یو لکه مثلا وګوره آی سټیکر میکر نو تاسې چې دا ورته لیکئ تاسې به انټر ووهئ اوس به چې دا د همدغې اپونه تا ته راسي چې تا ته سټیکر جوړوي نو لکه مثلا پنځه شپږ دانې نو تاسې چې هر یو لکه خوښ سو لکه مثلا تاسې په مختو وختو کې استعمال کړی د تاسې ښه پوهیږئ چې ښه سټیکر جوړوي نو کلیک کوئ به پرې او دلته نیو ډیزاین لکه مثلا که چیرې هغه ویډیو وي هر چی شي وي لکه مثلا ویډیو کولی شئ لکه مثلا د ویډیو په هغه کې لکه مثلا دلته راسو ویډیو دلته چې راسئ اوس ګوره د موبایل لکه ویډیو لکه موبایل کې چې یو ویډیو غوښته جوړوئ نو همدغه اپس دا تاسو ته به اوس دا خلاصه کړي همدغه دی سټیکر میکر نو دلته ګوره سټیکر میکر نو تاسې لږ ذره صبر وکړئ همدغه اپ اوس تاسو ته خلاصوي نو ګوره موږ ته یې خلاص کړ describe what you want to create موږ ته هغه څه شي ته جوړوي په دغه جي کې ماته یې ولیکه نو دغه جي کې به هر چی لکه مثلا a sticker of a mosque لکه ماته د یو جومات سټیکر یو ټاپه جوړه کړه نو تاسې که چیرې غواړئ دغه تاسو جومات سټیکر چې دا بکګراونډ نه لري نو تاسې به ریموو بکګراونډ د باندې به کلیک کوئ نو دا مو څه ورته لیکه تاسې به جنریټ وښئ نو اوس تاسې لږ ذره صبر وکړئ تاسو ته همدغه اوس جوړوي په دغه جي کې وګوره دغه سټیکر یې موږ ته جوړ کړ دا د ډیزاین د جومات نو که چیرې تا دغه خوښ وي تاسې به اډ ټو ډیزاین لکه دې ته اډ کتاب ډیزاین ته او که خوښ دی نه ته به ریجنریټ باندې به کلیک کوې او که چیرې ته سټارټ اوور وکړې تا لکه اول سر ته لکه هغه جي کې چې ورته لیکې تاسو ته د چی سټیکر جوړ کړي هغه جي ته دې بیایي نو که خوښ وي اډ ټو ډیزاین وکړه ګوره د تاسې ډیزاین ته به اوس را اډ سي وګوره اډ سو تاسې کولی شئ لکه مثلا وګوره دا سټیکر یې موږ ته جوړ که چیرې موږ سټارټ اوور وکړو ګوره د هغې ته یې راوړل لکه مثال کولی شئ په دغه جي کې ورته ولیکې of قرآن نو تاسې دا ورته لیکو دا دفعه موږ ورته وایو چې د شا باکګراونډ دې نه وي شا باکګراونډ یې ریموف کړه نو تاسې به په جنریټ باندې به کلیک کړئ نو اوس دغه سټیکر تاسو ته جوړوي یا تاسې لکه مثلا په دغه جي کې ورته لیکئ یا لکه مثلا هر چی تاسې په کار وي په دغه جي کې ورته لیکلی شئ لکه مثلا دلته راشي دا لکه دغه جي کې ورته لیکو راځئ چې د حیوان لکه مثلا ورته لیکئ کیمو لکه مثلا د هغه دی وي لکه هر حیوانات چې وي د هر چی ټاپه چې وي تاسې په هغه جي کې ورته ولیکئ نو تاسو ته دغه جوړوي لکه هغه پرامپټ کې به ورته لیکئ چې تاسو ته د چی سټیکر جوړ کړي نو دغه جي کې ګورئ جنریټینګ تاسو لږ ذره صبر کړئ دغه به اوس جوړ سي په دغه جي کې وګورئ موږ ته دغه سټیکر یې جوړ کړو
تاسې به وګوره دغه که غواړئ بیا هم خوښ سو اټو ډیزاین باندې به کلیک کړئ نو د تاسې ډیزاین ته به دغه ور اډ سي نو ګوره تاسې راسئ اوس په دغه دا بکګراونډ تاسې کوئ نو ګوره موږ ته دغه سټیکر یې جوړ کړ څومره ښه سو ډېره مننه دا و د نن ورځې درس